د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ شیخ آباد ضیاء المدارس دینی مدرسې څخه 19 تنه فاضلان او د قرآن کریم حافظان فارغ شول. په همدې پار جوړ شوو مراسمو کې دینی عالمانو د علم د ارزښت په اړه خبرې وکړې او له فاضلانو یې غوښتنه وکړه چې د لا زیات علم په حاصلولو کې زیار وباسي. عدي ومقدسه او پاکه لاره ده او الحمدلله د دود زده کړې ځای دا مدارس کې خدای پاک جل جلاله د قیامت ورځې پورې برپا ولري. خیر بار دیگر فراغت قاری صاحبان و علمای عزیزمان را برای خانواده، برای اساتید عظام این مردم و ملت سرفراز افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده. د فراغت په دغه غونډه کې د یاد ولایت مسؤلینو او د غونډې ګډونوالو له فاضلانو او حافظانو غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د نورو ځوانانو روزنې ته لومړیتوب ورکړي. فاضلان ته په خپلو کلیو کې واړوي او د دین خدمت چې هر څومره کړی الف باتا که چاته وښایي دا ډېر غټ خیر دی، ډېره غټه هستي ده چې تا ته الله په لاس درکوي. نو کوشش وکړئ چې په همدغو ساحو کې په تعلیم د دین کې په نشر اشاعت د دین کې پاتې شئ. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې د حقیقي علم نه سره د عمله زموږ او ستاسې ټول برخمن کړي. د ویلو ده چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د دغه ولسوالۍ تنګي دره کې 10 تنه د قرآن کریم حافظان فارغ او د فضیلت پګړۍ ور وتړل شوې.